ستا د ناڅاپه تلو راتلو به درته څه وامه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي. دا ته راغلي تور شي که وای 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 هغلتې لاندې حکیم صاحب اوتر دی دی همنګ سره افضل دی دا زیشان دی چوټا زیشان او وای هغلته رانه دوه پاتې دي هغوی پته نه لګي چې کوم ځای کې د 400 نه راتلل بیا د حکیم صاحب اوتر سره ملاوېدل بیا سره دوه شعره ډالۍ کول دروغ خو نه یم لکه تاسو ټول لګوه بالکل په 3000 روپۍ باندې څوک په دې ځای کوزېږي او خېږي ګاډی هغه دی بره ولاړ دی دغه دی ګاډی بس موږ خو ځای کراس کړی دی وی او ښکته نه دی لکه څه شوی لکه غږ هم نه راځي لکه سرونه مې ولیده سرونه مې ولیده او صحیح که نه او سر باندې م خارخ رالی نو حساب کوئ هغه دي ورته ونیسئ سړي دا ښکاره شول هغه دي دقه دی دقه دی دغه دي دغه دي یو دا دی او بل دغه دی مخکې به ځو خپل ګاډي ده او بیا به ډاکټر صاحب یاري له ځان رسو بونیر ته وټ په چاله ورکوي وټ به چاله ورکوي راوخېږې ته سویره خو ځان راښکاره که که نه او قدرمندو کتونکو حکیم صاحب اوتره هغه دیني دله ورکو شوي دا زموږ سره دوه دکان دي دوی ستړي شوي دي او داسې بې جوړه ستړي شوي دي چې تش سره رنګونه پاتې دي وای خدایه نو دا آسان کار دی دا چېرته وایي انګړه پیچه خبره ده په غوږونو چې دی یخته دي دا زاګه دي زاګه او بس ما او زیشان خو ترې راوختو خو بل ملګري موټر له ځان ورسو هغه موټر ته مو دا د بونیر خواږه او زیړ سره غرونه چې دغې ته تاسو ګورئ نو صاحب هم راماتېږي دا لا بیا هم ډېر ښه دي پنسې منسې یې راوچتې کړي دي او الله دې کامیاب الله دې کامیاب یا خدای برکت سړی لیونی کوي سخت دي چړیان دي که هسې د اوتر ته خالي د سلام دی که نه سارو ما هم خواته کوم ځای ته هم او کوم ځای نه م راوستو هغه چې لوبه څه وې اوتر په باره کې څه وې والله چې پیرې ده پیرې خو دې هم پیرې دغه څو شعرونه تاسو ته پوښتنه مینه چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي د قسمت جنګ دی زندګي په عقل فکر نه ده چا باندې حد نه سیوا بده په چا ښه تېره شي او ستا د ناڅاپه تلو راتلو به درته څه وامه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي او بیا که په بل موسم کې سوات ته راشي څه پې کوي یاره چې اوس درنه د واورو نظاره تېره شي او څه ناڅه خیال به پورې خامخا او ترن خلي چې په جنون مې د رنګونو قافله تېره شي دا دې تاسو ته په پوښتنه